بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لورینه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده او زمونږ خپله خوشقسمتي دا ګڼو چې په دې متحده عرب امارات کې چې د پښتو پښتونولۍ په نوم باندې څومره غونډې کېږي، څومره پروګرامونه کېږي، که هغه ادبي، که سماجي او که هر حواله باندې چې د پښتو پښتونولۍ خبرې پکې، نو یو نوم د هر چا په زړه باندې لیکي دلته کې چې هغه زمونږ د ډېر ګران محترم زمونږ د صوابای یو پیژندلی شخصیت، یو پیژندلی نوم، ډېر محترم نزار یوسفزی صاحب دی. دا خپله خوشقسمتي ګڼو چې موږ سره نن په یو حواله په یو موقع په مناسبت سره را یو ځای شوی دی او د موقع نه پیدا اخلو. د هغې نه به یو څو پوښتنې کوو د دې سوشل میډیا په باره کې، د دې پښتنو د روانو حالاتو په باره کې. نو تاسو ورته غوږ شئ او ډېره مننه د محترم نزار یوسفزی صاحب چې تاسو موږ له په دې مصروفه وخت کې وخت راوباسه او موږ له یو دوه درې منټه راکړئ. نو ډېره زیاته مننه هم کوو. او موږ چونکې دا سوشل میډیا پښتنو ته داسې یو څیز په لاس راغلی دی چې هغه خبرې اوس ختمې شوې. چا به وي موږ له ټي وي نشته، موږ له چینل نشته، پښتنو له څوک ټایم نه ورکوي. نو سوشل میډیا اوس موږ سره ده. تاسو څه غواړئ، څه پیغام دی ستاسو چې دې نوي کول ته، دې ځوان زلمو هلکانو ته چې کوم په دې سوشل میډیا کې ډېر وخت ورکوي، تاسو هغوی ته څه پیغام لرئ چې دوی په څه دغه کې د خپل کار راولي او د خپل هر څه دې دنیا ته وښایي او ټولې دنیا ته یې مخامخ کړي؟ دا سوشل میډیا څنګه استعمالوي؟ نو اصل خبره خو دا ده چې اوس تاسو ډېره مننه کوم چې زما د هغه درناوی د ټولو پښتنو سره شریک کړي. او سوشل میډیا په دنیا کې ډېر لوی بدلونونه او انقلابونه راوستل. دا په عراق کې چې څه وشول، دا په مصر کې چې څه وشول، دا په لیبیا کې چې څه وشول، یا دا هغه ورځ چې په ترکیې کې کوم بدلون راغی، فوجیان راپاڅېدل، یو جرنیل او هغه لکه د یو جمهوري حکومت تخته چې کومه ده او بیا ولس چې راجمع شو، دا د سوشل میډیا د لارې یو ساعت کې په زرګونو لکونه خلک چې کومه راجمع شول. په دې وطنونو کې چې په نوم باندې میډیا ازاده وه، هغه الکترونیک میډیا وه او هغه چې کوم دی نو پرنټ میډیا وه. داسې په نوم باندې ازاده وه، ازاده نه وه، بلکې دی صرف داسې ولکه خاص کر د پاکستان چې کومه میډیا وه، دا د سیاستدانانو د شرمولو، د هغوی د بدنامولو، په ولس کې د هغوی د امیج د غورځولو لپاره ډېره زیاته استعمال شوې وه. خو چې نورې د ملک کومې ادارې وي نو په هغې پکې چا ګوته نه شوه پورته کولی، پښتنو پکې خپلې ستونزې نه شوې رابرسېره کولی. لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې دا خبره لکه د نن تاریخه په میډیا کې راپورټ شوې نه ده چې 10 لکه هغه د وزیرستان د شمالي او د جنوبي وزیرستان کوم کډوال نن په بنو کې پراته دي او هغې کې دوه میاشتې چې د هغې لامبلو له سکلو له هغې څخه اوبه نه دي. نو دا د پاکستان دا دومره لوی د میډیا سمندر چې دی، د دې کې د یو منټ لپاره چا راپورټ دا کنټرول میډیا وه. دا نه چې دوی نه غوښتل، خو دوی هلته کې داسې ادارې وي چې دا خلک هلته نه پرېښودل. نو چې کومه دا سوشل میډیا راغله نو چې ستاسو په شان کوم زلمي باشعوره پښتانه هلکان دي، هغوی په دې موبایل باندې، هغوی په کیمره باندې لکه د سترګې هغه د پښتنو هغه ستونزې زموږ د خویندو، زموږ د میندو هغه ستونزې، خو زه هم چې اوس هم باوجود د دې زموږ یو ډېر تکړه ملګری دی، یو ډېره یو ښه خبره کوي. هغه وایي چې دا کومې ترقي یافته معاشرې دي یا پرمختللي معاشرې دي، په دې کې دا ټیکنالوژي چې کومه ده که نه، هغه هر قسم ټیکنالوژي ده. هغه که فرض کړو سوشل میډیا را، که الکترونیک میډیا را، که هغه پرنټ میډیا را، دا د هغه سوسایټۍ په مخې پرمختګ کې ډېر لوی کار وکړي. او چې کومه قبایلي معاشرې وي زموږ ستاسو په شان وروسته پاتې معاشرې، نو په دې کې دا ساینس او ټیکنالوژي بیا د دې معاشرې د وروستو پوښتنو لپاره ډېره استعمال شي. لکه ته نن وګوره چې نو سپیکر د دې سوسایټۍ یا د پښتني ټولنې پرمختګ لپاره استعمال شو، که د دې وروسته پوښتنو لپاره استعمال شي. یو خبره شوه ته دا اوس وګوره چې دا کوم زموږ ټلویزیون دی، آیا دې زموږ چې کوم کلتور دی د پښتنو ژبې د پښتنو ادب ته څه وده ورکړه؟ نو هغه خیال یې څه وده ورنکړه؟ د دې یعنې نه دغه فنکاران، نه دغه شاعران نازي، نه هغوی وروزل، نه خو مطلب دا دی چې هغوی نه په غریبانو په مفتو کې پروګرامونو کې څلور نیمه ته ورکوي نه، که نه چې د هغوی مادي حالت داسې دی چې څوک په خیر غوښتو مجبوره دي، څو خلکو ته چې کوم نه په ډوډۍ خورولو کېدلي دي. موږ په ټوله دنیا کې لګیا یو چې دا بیمار دی، دا بچی بیمار دی، دا چل دی، دا چل دی. د دې مقصد دا دی چې دغه سوشل دغه میډیا چې کومه ده، دوی هغه خپل رول چې کوم دی هغه مؤثر طریقې سره نه دی ادا کړی. خو د پښتو ژبې د پښتو ادب زه هم چې څومره پښتو په دې سوشل میډیا کې ولیکلی شوه، دومره پښتو بل چاته نه ولیکل. څنګه چې د پښتنو شاعرانو دا اواز او د دوی د ادبي هلې ځلې څنګه چې
تیزای سره پښتنو زلمو ته ورسېدل. دا د دې نه مخکې ممکنه نه وه چې دا کار شوی وي. دقسې چې کوم زموږ فنکارانو چې د هغوی سندرې ووایي اوس یو ورځ کې هغه سندره بلا ډېر خلک چې کوم دی دقسې چې خره پوټونه څوک راجوړ کړي چې ستاسو په شان کوم زلمي دي پکار دا دی چې هغوی د دغه کنټرول میډیا په ځای دا سوشل میډیا خپل وطن د خپل خاورې د خپل ولس د دې د پرمختګ دپاره استعمال کې راولي او دغه چې کوم زموږ کوم اصلي ستونزې د پښتنو ستونزه سره یعنې زه دا خبره کوم چې امن پرې وطن کې ولې نشته. هر څه وایي امن نشته، ولې نشته؟ وجه سره لکه ولې نشته؟ نو په دې بیس پکار دی. فرض کړو لکه نن یې پښتنو بچو له په سلو کې او یو پښتنو له خپله ژبه کې لیک لوست نه ورځي، نو سوال دا دی چې ولې نه ورځي؟ کوم پښتون د دې خبرې نه انکار کړی چې زما بچی په سکول کې پښتو وایي؟ خو دا د سټیټ پالیسي ده، حکومت ذمہواری دا پاکستاني ریاست پالیسي ده چې دلته څومره واړه قومونه دي، نه یوازې پښتون چې هغوی د خپله مورنۍ ژبه کې لیک لوست نه کوي، بلکې د اردو د سپورټ کولو لپاره، اردو ته وده ورکولو لپاره هغوی چې دلته څومره واړه قومیتونو د هغوی د ژبو چې کوم دی د هغوی لار نیمې وکړي، هغوی ته لارې بندې کړي. یعنې یو پښتون نه دی انکار، کم بلوچي انکار کوي چې زما بچی کم دغه سرایکي چې کوم انکار کوي چې زما بچی خپله ژبه نه زده کوي. نو دا د سټیټ پالیسي وه. اوس دا خبره به خپل ولس ته څوک ښایي؟ دا به میډیا ښایي. اوس میډیا چې کومه ده نو خو ما تاسو ته چې کنټرول ده، نو موږ به د دې سوشل میډیا نه کار اخلو. انشاءالله پښتنو زلمو ته ډېر ښه کار ادا کړي، نو راتلونکي وخت کې زموږ نور هم د دې نه ښه کار واخلي او دغسې د پښتنو چې کومې ستونزې دي هغه رابرسېره کړي. ډېره مننه جي. بله پوښتنه دا لرمه چې د پښتنو ته دا خو د سټیټ ذمہواری شوې، د ریاست ذمہواری شوې، د ادارو ذمہواری باندې تاسو خبره وکړه، ډېره ښکلې تفصیلي خبره هم وکړه. اوس راځو چې د پښتنو ته تاسو څه ویل غواړئ چې که دلته کې نن په یو علاقه کې یا په یو کلي کې یا په یو ښار کې د پښتونولۍ په نامه باندې غونډې جوړې شي، نو هغې کې د شمېر د ګوتو په شمېره خلک شمارلی شي، څوک بله راځي نه. دا پښتانه دي د دوی د ودې دپاره کار کوي. نو دې پښتون ولس ته تاسو څه وایئ چې په داسې غونډو کې شرکت کوي او په ډېر ګڼ وله راځي؟ دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ګوره دلته خو زما 15 کاله اوس، دې 15 کاله کې د پښتو پښتونولۍ په داسې نوم داسې غونډه نه شي چې زه وله نه یم. دلته کې د پښتو ادب یا د پښتو پښتونولۍ په نوم 200 کسان راجمع کول تر 6 لکه کې ناممکنه ده. دلته که موږ د پښتنو یو ستر مشر هم راغلی دی او د هغه لپاره هم خلک راجمع کړي دي، نو هغه هم داسې دي لکه په شرق و بل کې سړی راجمع کوي. ما ورته ویلي چې که ته رانه دي زه به درنه خفه یم، ځکه چې دا 200 کورسۍ دي، یو نیم سوه کورسۍ دي چې دا ډکې شي. نو یو خو دا دی چې پښتنو کې دا شعور ولې نشته. د یو قام د روزلو تا څخه 3 لارې دي. یو لاره تا څخه ده د جومات ممبر، چې اوس ته سوچ وکړه ما چې تر جومات د ممبر نه دا خبره نه ده اورېدلې چې هغه کله په خپل تقریر کې مثال کوي هغې د پښتون اتل نوم یې اخیستی دی. بلکل صحیح خبره ده. هغه یو عرب نوم پیش کوي چې پلانکي ځای کې یو سړی هغه دا خبره کړې ده، هغه یو ایراني خبره کوي، هغه به د مغول نوم پیش کړي، خو د پښتون نه پیش خو د پښتون کې یو ډېر ستر مشر دی ورته احمدشاه بابا چې د اسلام په نوم باندې په اس لکۍ واړوله او د ډیلي پورې لاړ او هغه مسلمان چې په پردو کوڅو کې د هندوستان خیرونه غوښتلی واپس بوته او د هندوستان په تخت باندې کېنو او داسې څوک چې بیا هغه ته تخت په حواله کړه واپس بیا راغی کندهار ته راغی. نو چېرته ما د مسلمان عالم د خولې دا مثال وانهوري چې احمدشاه بابا مثال ورکړي. دویمه لار تا څخه د تعلیمي نصاب ده چې ته په تعلیمي نصاب داسې جوړوې چې خپل بچو ته به دا ښیې چې ستا د ژبې چې کوم دی څوک شاعر دی، څوک ادیب دی، څوک د دې خاورې اتل دی، چا دا خاوره د پیرنګي نه، د مغول نه، د سیک نه، د چنګیز نه، د دې خلکو نه ساتلې ده ستا دا خاوره. ټیک ده؟ نو دا به تعلیمي نصاب کې دا څه ته ښیي، ته ورته خپل کلتور ښیې، حجره به ورته ښیې، جومات به ورته ښیې، جرګه به ورته ښیې، خپل عنعنات به ورته ښیې. بلکل. او درېیمه لار تا څخه چې کومه ده دا میډیا ده. نو په میډیا کې به ته داسې پروګرامونه کوې چې پښتانه د خپلې ژبې سره او د خپل کلتور سره او دې درې واړو کې یو څیز پښتنو څخه نشته. نو ځکه پښتانه دا ساعت د خپلې ژبې نه، د خپلې ټولنې نه، د خپل کلتور نه د دې نه باغیان دي چې کله هم لکه موږ ستاسو په شان زلمي راپاڅي او هغوی کار وکړي نو انشاءالله تعالی چې د هغې به ډېرې ښې ډېره مننه، ډېره مهرباني. تاسو راتلونکي وخت کې به بیا انشاءالله ملاقات کوو او ستاسو د دې هلې ځلو نه ډېر خوشحاله یم. دغسې د خپلې هلې ځلې دغسې د پښتنو شاعرانو ادیبانو دلته کې مشران دي چې هغوی زموږ په سر باندې د شفقت لاس دي او موږ دې خبرو ته دې شاعرانو ادیبانو ته وخت په میډیا نه میلاوېږي. دغسې ستا په شان زلمي چې کوم دی د دې لارې د دوی دا غږ د دوی دا رایې د ولس سره شریک ډېره مننه. ډېره مهرباني.